أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد. په صحیح مسلم کې حدیث د انس بن مالک رضی الله عنه نه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل چې والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره او قال لأخيه ما يحب لنفسه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل چې د ما د پغو ذات باندې قسم وي چې د ما روح یا د ما ژوند دغه په لاس کې دی چې هیڅ څوک چې هیڅ بنده ایمان نه دی کامل یا هیڅ بنده ایمان نه دی وړی دغه وخت پورې چې کوم شی ځان ته خوښي وي هغه همسایه ته هم خوښ کو. یا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم شی چې خپل ځان ته خوښي وي هغه خپل مسلمان ورور ته هم خوښ کو. په دو حدیث کې د همسایه حق او د بل مسلمان حق ښکاره کیږي چې دا د ایمان سره تړلی دی. نو مسلمان چې کوم اخلاق او کومه رویه چې خپل ځان ته خوښي وي همغه رقم اخلاق او رویه باید د خپل همسایه سره او یا د بل مسلمان ورور سره وکړو. الله سبحانه وتعالی دې موږ تاسو کې دغه صفات پیدا کا او الله سبحانه وتعالی دې موږ تاسو ته توفیق راکا چې د خپل مسلمان ورور سره او د خپل همسایه سره ښه وکړو. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.